د افغان ډیاسپورا نیټورک ښاغلو منلو لیدونکو او اوریدونکو د عبدالوکیل اټک تاسو ته د ژوند او هاند په پروګرام کې ښه راغلاست وایم. دا ځلې موږ د هنګري هیواد د پلازمینې بوداپست ته راغلي وو او د یو ټولنیز فعال او یو افغان خوږی شخصیت سره مرکه لرو او ګورو چې دی څنګه دلته راغلی دی، په تحصیل راغلی دی که په تعلیم راغلی دی که د تجارت لپاره راغلی دی، څنګه دلته پاتې شوی دی او څنګه دلته خپل ژوند په مخه وړي. نو راځئ زموږ سره تم شئ چې خبر شئ. ډېر خوشحاله یم چې نن موږ ته وخت راکړ او تاسو سره د زړه خواله کوو. نو که تاسې په لنډه توګه زموږ لیدونکو ته خپل ځان په مختصره توګه راوپېژنئ، چېرته زیږېدلي یاستئ، چېرته مو درس ویلی دی؟ صرف موضوع دا ده چې زه اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ کې پیدا شوی یم او ژوند مې اگر چې چون د والدینو د وظیفې او د هغه په حساب باندې زیات وخت په کابل کې تېر کړی، ځکه چې پلار مې نظامي افسر و پخوانی. نو هغه چې به چېرته وم معمولا په معمول موږ به د خپل پلار او مور سره همالته اوسېدلو. ولې تولد یا زېږېدلی په کونړ نورګل ولسوالۍ کې یم او بیا د مکتب مې په کابل کې ویلی دی او د هغې نه وروسته چې پخوا به یې ورته عربي ښوونځی ویلی، بیا بعضې وخت کې ورته یا یې په حساب بعضې خلک یې د عسکري لیسې په نامه پېژني. زه په اووم صنف کې عسکري لیسې داخل شوی یم او د اووم صنف نه وروسته تر دولسمه پورې وملته وم. د دولسم صنف د فراغت نه وروسته د افغانستان وسلوال پوځ حربي پوهنتون چې هغې وخت کې د نظامي بخش کې عالي تحصیلاتو مؤسسه وه په پلچرخي کې. ما بیا 3 کاله هلته حربي پوهنتون لوستلی دی او د حربي پوهنتون د فراغت نه د لنډ وخت لپاره د افغانستان په وسلوال پوځ کې یو څه وظیفه اجرا کړې ده او د وظیفې نه وروسته زه د 5 کالو لپاره د تحصیلي بورس لپاره هنګري هیواد ته راغلی یم چې تر نن ورځې هم دلته اوسېږم. تاسې په عسکري مسلک کې هلته په کومه برخه کې تحصیل وکړو؟ زه د حربي پوهنتون د زیرهدارو پوهنځی ورته ویل چې مطلب د ټانکست په اصطلاح د ټانک مسلک ده. ما هلته تحصیل کړی دی په حربي پوهنتون کې لیسانس په سطحه. یعنې ستاسې استادان په هغه وخت کې په پوهنتون کې افغانان وو؟ بلکل افغانان. بیا چې دلته تحصیل ته راغلئ دلته مې خپل مسلک ولوستو که نه؟ او دلته مې خپل مسلک هغې وخت کې همدغه هغه و چې حساب هغه څوک چې کوم مسلک یې هلته لوستلی و د معمول په توګه ما خپل مسلک د اضافه تحصیل لپاره یې په حساب راغلی. یعنې مطلب دا چې نظامي بخش کې یم که څوک د ټانک په رشته کې و هغه ما د ټانک زیرهدار په بخش کې، څوک چې مخابره کې و مخابري، یعنې هر سړی په خپل مسلک سره هماغه مسلک ته چې په افغانستان کې لوستلی و هغې ته دلته رالیږل شوي. نو چې فارغ شوئ بیا بېرته وطن ته لاړئ که نه همته پاتې شوئ؟ هلته هم بیا څه وظیفه لرله؟ زه چې بېرته لاړم بس دا نو تقریبا داسې وخت و چې د پخوانی نظام د ډاکټر نجیب الله د دولت د سقوط یا د هغه اخري شپې ورځې وي. بیا نو تقریبا 7 میاشتې ما وظیفه اجرا کړه او بیا وروسته نظام په حساب په ړنګېدو شو یا ړنګ شو او بالاخره زه بېرته دلته چېرې چې مې درس لوستلی وم هغه هېواد ته راغلم چې دا نن ورځې پورې هم دلته اوسېږم. یوه پوښتنه دا چې دغه 8 میاشتې تاسو چې هلته کار وکړو په کومه برخه کې د کوم وزارت مربوط یا د کومې قطعې جزوتان؟ د وزارت دفاع په قرارګاه کې اپراسیون کې وم. په هغه ځینه چې د وزارت دفاع ټول قطعات قومنده کېدل هغه د اپراسیون په نامه باندې ما تقریبا 8 میاشتې یا 9 میاشتې هلته وظیفه اجرا کړې ده په دالامان کې. نو بیا بېرته ولې راغلی؟ بېرته خو داسې و چې یو خو هلته تاسو ته معلومات دی چې دغه د نظام د سقوط نه وروسته یو هرج مرج جوړ شو، نه په حساب نظام ړنګ شو، اردو ړنګه شوه د مجاهدینو د راتګ سره او بس زیات خلک لکه نور افغانان چې مهاجر شول زه هم دغه شکل ته مشابه حالت و. نو په دې خاطر باندې دلته ما تحصیل کړی و نسبت نورو ځایونو ته ما دا انتخاب کړو چې دلته په ژبه پوهېدله ما مثلا یو څه بلدیت مې درلودو
نو بس زما انتخاب بیا دا و په ویزه باندې زه راغلی یم. خو ستاسو د خبره نه داسې معلومیږي چې تاسو جنګاري کې تحصیل کړی و، بېرته هنګاري ته راغلی، یعنې په لومړیو شپو کې تاسو ته د انټیګریسیون یا د بیا میشته کېدو ډېره ستونزه نه وه، ځکه ژبه هم زیاده وه، کلتور سره هم اشنا وئ، نو د ژوند عادي چارې هم څنګه مخې ته تللې؟ بس داسې و چې لکه څنګه چې تاسو وفرمایل داسې واقعا ځکه زه د ژبې سره بلد وم، د خلکو سره بلد وم، فرهنګ سره یو څه استادانو دا خلکو هم له ما سره مرسته وکړه، پخوانیو چې ما درس لوستلی و هغې خلکو یو څه زما په دلته مېشته کېدو کې داسې بعضې کومکونه یې څه وکړل، د هغې تایید وکړ. دلته هغې وخت کې د مهاجرینو یا د پناهندګۍ سیستم موجود نه درلود په هنګري کې، نو بس ما خپل ژوند اختیار کو د تجارت په حساب باندې، تجارت مې کوو. بس هماغه و چې هغه د هغه خپه درم داسې لکه زینې باندې هغه په قدم مخکې لاړو، تر اوسه پورې بس دلته اوس فضل خدای دی اولادونه دي، حتی د لمسیانو خاوند یم. بیا خو مبارک شه. خو بس زما پوښتنه دا ده چې تاسو دلته اوس یوازې په تجارت اخته یاستئ که نه دلته که هغه مهاجر او کډوال راځي یا څه ستونزې لري، آیا دلته مهاجر شته نشته؟ ستاسو په دې برخه کې څه کومک کوئ نه کوئ؟ داسې عرض وکړم چې اصلا که داسې په مجموع شکل باندې یو تقریبا دغه بعضې د دولتیانو هغه پرېکړې هغه بېلې دي، نو دلته مهاجر اوس کم دي او پخوا زیات وو. نو موږ اکثره وخت حتی د مهاجرینو سره د امکان تر سطحې پورې ټولو مرسته مو سره کړې ده، د ترجمانۍ په هکله هم برخه اخیستې ده، نور چاته هم داسې اقتصادي کوم کومک یا راهنمایي د ابتدا د ژوند د پیل لپاره یو څه راهنمایي هم خلکو ته کړې، وطندارانو افغانانو ته کړې ده. او مقصد مې دا چې او نور شخصي شکل باندې زه د تجارت نه په حساب ژوند کوم او هغې نه خپل هغه روزانۍ چارې مخې ته وړم. حاجي صاحب تاسو مخکې د تجارت خبره وکړه او صحیح ده چې تاسو خو اوس دلته میشته ستئ او د دې دغه به لرئ، خو دلته د افغانستان قونسلګرۍ سفارت د جمهوریت وخت کې یا د هغې نه مخکې یا تاسو چې راغلئ هغه وخت کې دلته افغانستان سفارت و؟ بلکل و، دلته و سفارت تقریبا د داود خان د وخته دلته سفارت و، او بیا وروسته چې دی د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوطه پورې دلته سفارت و، چې آخري سفارت سفیر صاحب د خدای وبخښي په نامه د شیرجان مزدریار و، بیا د هغې نه وروسته سفارت هغه شو. بیا تقریبا دغه د حامد کرزي په وخت کې چې دی بیا سفارت دلته فعاله شو، او لومړی سفیر یې علي خیل صاحب و چې بیا وروسته پاکستان کې سفیر و، هغه و. بیا بعضې د لزومدید په اساس باندې بیا بېرته یې وتړو چې تر نن ورځې پورې اوس نو سفارت نشته دی، او اکثره څوک چې کوم داسې کوم مشکل درلودو یا یې لري د ویانا په سفارت ته خپل بعضې اموراتو لپاره ځي. په مجموع کې به حاجي صاحب نورګلی دلته څومره افغانان اوسېږي؟ دلته داسې دقیقه معلومات دقیق نشته دی، خو منتها دغه روغ رنځور کې په ښادۍ او خوشحالۍ کې سره هغه کېږو، موږ داسې تقریبا داسې د 1.5 شاوخوا کې افغانان اوسېږي. دا ټول دلته خپل کاروبار لري که دوی تحصیل ته راغلي وو که مهاجرت ته راغلي دلته پاتې شوي؟ دلته خو داسې فکر وکړه چې اصلا دغه 300-400-500 پورې شاید اکثره د هغه خلک چې دلته یې تحصیل کړی هغه خلک دي، یعنې پخوا، او بیا دغه نور دا متبقي دا څوک چې دي دا د یعنې یو څوک د یو چا دپاره پاتې شوي، معنا چې یا یې ورور دی یا یې وراره دی یا یې خوری دی یا یې د ماما زوی یا د فامیل د هغه ډېر کم خلک دي چې هغه داسې څوک ونه لري او راغلي هغه مهاجر، یعنې د هغې تعداد د ګوتو په شمېر. او اخترونه او براتونه څنګه نمانځئ؟ آیا دلته کلتوري ټولنې شته؟ بس دلته جوماتونه هم شته دی، د افغانانو خو یو جومات دی، ځکه زموږ تعداد په مجموع کې دومره ډېر زیات نه دی دلته، یعنې دلته میشته افغانان چې دلته دي تعداد یې دومره ډېر نه دی، نو مسجد یا جومات یو دانه لرو، نور جوماتونه هم شته دی، خو هغه مثلا د مختلفو نور لکه د قطریانو دي، د یمنیانو دي، د مصریانو دي، موږ بعضې وخت کې هلته لمانځه ته ځو، خو منتها هغه اصلي مرکزیت یې زموږ د افغانانو جومات دی په نامه د حضرت عمر رضی الله عنه جومات په نامه باندې یادېږي، هلته
ټول دغه عبادت ته هغه ته د جمعې لمانځه ته اکثره افغانان هلته راځي. یوه پوښتنه چې شاید ډېره ستغه ولګېږي، دلته چې مسلمانان مري آیا هغوی دلته څه هدیره شته دی او که وي چېرته ده؟ شته دی بلکل. دا اصلا د دې هدیرې سجره هم داسې ده چې کوم وخت کې چې د یوګوسلاویا جنګ و، دلته بعضې بوسنیایي مسلمانان دلته راغلل، بیا هغه د بوسنیایي مسلمانانو دپاره چې دی سعودي عربستان په هدیره کې ځمکه واخیستله. نو هغه ځمکه چې دی بیا وروسته خو دا نور مسلمانان چې را پیدا شول زیات شول، اوس نو فکس دا مسلمانانو جدا هدیره ده او پیسې هغه ورکړي دي سعودي عربستان. د هنګري خلک څنګه خلک دي د مسافرو سره یا د نورو ملتونو سره څنګه برخورد لري؟ خو داسې ده چې دغه موږ چې کله داسې واقعیت درته ویم، دغه زموږ امکانات چې موږ اول سر کې دلته یعنې په اصطلاح د تحصیل دورې نه وروسته موضوع درته عرض کومه چې موږ راغلو، موږ ته ډېر امکانات و چې حتی موږ مثلا بعضې نورو غربي هېوادونو ته تللي وو، حتی کاناډا ته، امریکا د جازیانو ته. دا د دې خلکو واقعا دومره مهربانه وو چې زه یې د هغه د مهربانتیا په حساب باندې دې ته هغه کړم، وهڅولم چې دلته پاتې شم. نو خلک یې ډېر مهربانه خلک دي، ښه خلک دي. خو منتها بعضې اقتصادي مشکلات دي چې دلته د مهاجرینو په حیثیت کې هغه امتیازات ورته نه ورکوي لکه بعضې نور هغه وکړي. نو په دې خاطر خلک انتخاب دومره د هنګري هېواد نه کوي. تاسې دلته ملي ورځې لکه اختر، برات یا مثلا اوس نن سبا د استقلال ورځ ده یا نورې، دا څنګه نمانځئ؟ ټول سره راټولېږئ که نه؟ دا دغه کې چې دی په حساب داسې یو څه ستونزې شته دی، خو منتها د اختر و په حساب داسې د خوښۍ ورځې وو لکه د استقلال ورځ تاسې ویلې، دا موږ لمانځو. منتها دا ټول تقریبا داسې ته عرض وکړم چې د بده مرغه داسې د هغه شکل باندې نه لري. اکثره په شخصي مصارف څوک چې اقتصادي وضع یې هغه ده هغه یې هغې په غاړه اخلي. یعنې معنا چې ټول خلک پکې اقتصاد د نګاه نه برخه نه اخلي او د یو تعداد خلک پکې برخه اخلي. اګر چې اوس تازه هم داسې زموږ یو استاد دی په نامه د ډاکټر صاحب جانباز د پوهنتون استاد دی دلته، هغې یو اتحادیه جوړه کړې ده یا په حساب، نو د هغې د خاطره یو څه هغه رسمي مراحل یې ورته طی کړي، که چېرته خدای مهربانه و امکانات و هغه شاید بیا داسې یو څه هغه وکړي چې لږ نور یو څه رسمي شکل ونیسي. یعنې مطلب تر اوسه دا شیان موږ په غیر رسمي شکل کوو. څومره د افغانستان سره تړلي یاستئ؟ نو خو داسې دی چې څوک چې هر چیز هغه خبره خاپوړې کړي هغه زه هېڅ وخت سړي د یاده نه وځي. زه به داسې عرض ورته وکړم، دا یو څو وخته مخکې زما د زوی واده و او زه د ناوې پسې هغه ته تللی وم افغانستان ته. ما سره دوه لورګانې چې دلته پیدا شوي دي هغه هم راسره تللي دي. حتی دا اوس چې د نوي کال د دې خلکو رخصتي ده، ما ته وویل چې زه پلاره چې بیا لاړ شو، کنې زموږ د راتګ 2 میاشتې لا نه کېږي. یعنې دومره یو هغه ورسره لري، دا مینه او محبت لري ورسره. نو څه فکر کوئ چې ګوندې تاسو به بېرته په افغانستان ته لاړ شئ او هلته به اوسېږئ؟ والله خو داسې دی چې زه فکر کوم موږ دپاره خو مشکل نشته دی، یعنې په حساب تقریبا هغه ځکه اوس اول دغه بعضې هغه دي چې زه لاړ شم ځان هېڅ داسې هغه نه احساسوم. کنې زما تقریبا څه کم 40 کاله کېږي چې زه په اروپا کې اوسېږم، مګر چې هلته لاړ شم زه ډېر داسې خپل هغه عادي ژوند د خلکو سره هماغه ویده ویده ناسته، په کټ کې ناسته، بالښت ته تکیه وهل، په ډېره کې په چایو، یعنې ما ته کوم مشکل نشته دی. خو صرف د اولادونو به یو څه هغې که چېرته وضع لکه دا اوس چې ده داسې یو څه امنیتي که مشکلات پیدا نه شي و تګ راتګي، نو زه فکر کوم دا موضوع هم حلېږي. یعنې اولادونو دپاره په آینده کې ستونزمنه نه ده، ځکه موږ اکثر وخت دغه ترکي په حساب اتباع دلته شته دی، کار کې هغه کې اولادونه دي، منتها چون فاصله ښه ده، ارتباطات ښه دي، تګ راتګ هغه اولادونه هم هغه خپل د مور و پلار هغې پوره کړي دي. نو په دې خاطر ته یم چې که وضع ښه وي که مشکل نشته دی، د تګ راتګ امکانات کېږي. او الله دې همدا ورځ راولي چې موږ د سره بېرته په خپل وطن مېشته شو او په خپل کلتور کې واوسېږو، په خپل وطن کې واوسېږو. ډېره مننه حاجي صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره د زړه خواله وکړه. ښاد او یاد اوسئ. بس خدای دې خوشحاله لره، بس ستاسې د راتګ نه مننه، ستاسې د زحمتونو
ډېره مننه چې زحمت مې ایستلی او تر دې پورې